پردیتونه یې چې د نړۍ جبر شته دا جبر نه دی یو بله کیسه ده دا دلته د متحیو د عزت کیسه ده دا یوه سچه سنجه منصوبه ده دا موږ په دې وطن کې نه غواړو دا دومره بې نسله دومره کماسن ریاست دی دوه قسمه خلک دي یو فوج دی او بل طالب دی نن دلته کې په یوه لویه د تیرو په خوره کې جرګه او غونډه راجوړه شوې ده چې په دې کې د موږ د بڼه سیاسي اتحاد مشرتابه د موږ د قبیلو د قومونو مشرتابه دا ټول ګډون لري او ځوانان مخامخ ناست دي په دې کامیابه غونډه او په دا کامیابه جرګه د ټولو فریدي ته او په خصوصي توګه د تیرو ولسونو ته آفرین او شاباسي وایو ګرانو پښتنو وروڼو او په خصوصي توګه د موږ د تیرو ولسونو نن چې دا کومه غونډه یا د کومه جرګه راجوړه شوې ده په دا جرګه کې باید چې نن هغه زړه روایتي خبرې وشي هغه د قام او د وطن خبره وشي هغه د تیرو د میدان د ولسونو خبره وشي او دلته کې چې کوم د ظلم جبر بربریت راون دی په دې خبره وشي نو زه دا وایم چې دا به ډېره زیاته بهتره وي محترمو په دا تیرو میدان کې د څو وختونو نه دلته یو پنجابی ریاست یو پنجابی فوج دغه خاورې ته راغلی دی او دا خاوره یې یرغمل کړې ده په دا خاوره یې قبضه کړې ده په دا خاوره کې یې ولسونه یرغمل کړي دي او د خپل ذاتي مفاداتو دپاره د خپل ذاتي اقتصادیاتو دپاره د خپلو ذاتي ګټو دپاره دوی نن دلته د مونږ دغه سپېڅلي مشران او دا ځوانان او دا د مونږ خویندې میندې ځوروي بېعزته کوي دلته کې په دا کورونو قبضې کوي دلته کې د مونږ په جوماتونو قبضې کوي دلته کې د مونږ په مدرسو باندې قبضې کوي چې دا عمل ته نن نه دی دا عمل د ډېرو وختونو نه دی خو شکلونه یې بدل وو کله په یو شکل کې قبضه کله په بل شکل کې قبضه او وطن یې قبضه کړو محترمو په داسې روبار کې د یوه سپین ږیري د وینا خبره ده چې پرون شپه هغه خبره کوله چې ډېره زیاته د افسوس خبره ده او دلته کې یې د مو په خوله هغه خبرې نه ځي چې کوم دا فوج کړي دي او کوي یې ته کتلی شې چې په دا خوره باندې مغول راغلی دی سید راغلی دی او بیا برطانیه راغلی را خو هغه په دا طریقه باندې د موږ د پښتنو استحصال نه یې کړی د موږ د دغو ولسونو سره یې دومره جبر نه یې کړی لکه دا نن پنجابی فوج یې کوي ته ګوره چې په کلي کې په دا دوه چته کوټو کې په بله چت کې دا پنجابی فوج پروت دی او په لوندې چت کې یې د موږ دا پرېږدي او دا خویندې میندې ژوند کوي ډېر په بخښنې سره ډېر په معذرت سره خو خبره دا ده چې په یوه بدروم کې متیازې کوي هغه دا لوندې محترم د ده نه لوی جبر شته او پردیتونه یې چې ده نه لوی جبر شته دا جبر نه دی یو بله کیسه ده دا دلته د متحیو د عزت کیسه ده دا چې د موږ سره روان دي دا
دا ژوند دلته مو نه قبلوو په دغه ماحول کې د دوی سره ژوند نه کوو او دا خبره په شپ کې نه ده بلکې شپتالو کول یې پکار دي میغه خبره کول پکار دي چې دلته دوه قسمه خلک دي یو فوج دی او بل طالب دی دا فوج چې کوم دی دا طالب څه دي او دا طالب چې کوم دی دا ځان له خپلو مفاداتو لپاره استعمالوي او دا څوک یې استعمالوي دا پنجابی فوج یې استعمالوي ګټه یې د فوج ده ځورېږي څوک دغه پښتنې خویندې او میندې ځورېږي دغه د پښتنو د میندو ویرونه وي دلته کې طالب څوک دی طالب د مو بچی دی طالب څوک دی د یوې پښتنې میندې بچی دی خو دلته کې د موږ سره داسې پلان شوی دی داسې یوه ستراتیجیکل پالیسي راغلېدو چې په هغې کې موږ ګیر شوي یو د هغې نه موږ وتلی نه شو د وتلو لار یې چې کومه ده دا د ژوند د کمې غونډې وي دا ژوند د ولسونو اړوښکل دي او نېغه خبره ته کول دي چې دا پروجیکټ یې بند کړه دا یو امریکنی او برطانوي پروجیکټ دی چې دا یې مو دا وطن کې ځورېږي دا یې مو دا وطن کې تبو کېږي چې دا نور زه نه غواړم که دا پروجیکټ مو بند کړو د موږ میندې به چې کوم دی ویرونه نه کوي د موږ خویندې به نه ځورېږي زموږ په کورونو کې به کونډې نه وي یتیمان به نه وي او موریانې به نه پوره کېږي او که بند نه شو روزانه په بنیاد د دو ماشومانو وژني او بیا دغه ځوانان دا بیا چې د کوم پروجیکټ یې ګرو کړی دغه ته دا خلک ویل شي دا یوه سوچه سنجه منصوبه ده دا موږ په دغه وطن کې نه غواړو دا دومره بې نسله دومره کماصل ریاست دی او دومره کماصل پنجابی فوج دی چې دا نه برطانوي فوج خو یو به څه پلان وو یا به څه روایات وو څه طریقه کار وو دو سره خو دا پنجابی فوج د دغه نه هېڅ روایت شته نه هېڅ عقیده شته نه ایمان شته د دغې لپاره موږ دا خبره واضحه کوو چې تصویرونه نه یې کتل پکار دا محمد تصویر وګوره چې بره یې چوکۍ جوړه کړې یو دا کلی دی چارې دا د یوه پښتون دی دا د یوه افریقی دا د وطن د بچی دی دا یې ویلې پر کړی دی او بیا د دوی سره په لاک کې طالب روان دی دا طالب ته ویلې نه وي دی دا د مو د دغه وطن یو شملوار مشر حاجي شیر محمد صاحب هغه د بېګناه ووژنو هغه د دغه سرو میدان یوه شمله وه د دغه میدان یوه ښکلا وه د دغه میدان هغه اوسو چې دا میدان ته بچ و دا میدان به یې سوتلو په مختلفو طریقو خو هغه نه یې ټوله برداشت نه شو هغه دې ووژنو هغه دې ډېر په بېدردۍ سره ووژنو دا طالب ملک دا یو پروجیکټ نه یې وژلی دا پنجابي فوج وژلی دی چا وژلی دی پنجابي دا د فوج وژلی دی چا وژلی دی پنجابي چا وژلی دی دغه خبره ده دغه خبره ده نوښته چې دا د فوج وژلی دی د مو فریقین نشته فریق یو دی سړی مو یو دی چې دغه فوج دی دلته کې په دغه لار بوخ کې داسې کیمرې لګولې دي چې دوی په دا ټول وطن کې دغه چنچین تېرېدي او بیا دا اوس روان چې هلته جوړ کړي دي هغه عام ګرځي او وضیح ګرځي بیا نه ولي بیا د مو په کلیو مټرونه ولي بیا د مو دغه بچي ولي دا ډېره د افسوس خبره ده تېره ورځ داسې وشول چې دا د شروبار په یو کلي نه یې د فوج لنګري یوړو د فوج لنګري یوړو طالبانو یوړو او چې طالبانو یوړو د هغې نه پس دا ماشومانو د ښځې په ضرورت او دا فوج راغلو او په مخ کې یې چې که نعمت ورګونه وشتې په مخ کې یې نعمت ورګونه وشتې دا ډېرې واضحه خبرې دي نور ته چې کوم دی دا پوتای دا مو ته مخامخ چې ډېر معزز او ډېر محترم قابل قدر مشرتابه دي علما کرام دي تاسو جرګه وکړو همیشه تو جرګې کړي دي او هغه جرګې تو ډېرې روایتي جرګې کړي دي هغه د کول او د فیل جرګې دي نو دا شونده یو لایمل تیار کا چې زموږ دلته کې
خوره کې نه طالب غواړم نه فوجي غواړم او دا دواړه زموږ د وطن دپاره نقصوني دي دا زموږ د وطن دپاره زهرنا دي زموږ دا پنجابی فوج چې د وطن نه وغړی زموږ په وطن کې دلته وره ختمه شوه دلته پرانونه ودرېدل دلته کې چې کوم دی د موسم دلته وطن فضا یې برباده کړه دا ډېر ناچسه خلک دی دغه ته مې په شریکه ودارو د ډوو د ترو او د خوف خبره نشته قسم په خدای دې ته کوم چې وپرېږدي کومه او د ما مشرور علما کرام او مشرانو ته چې فیصله وکړې چې زه د خپل تندی د خپل کور د تو دپاره په دو وهم زه یو څو تجویزونه مې راوړي دي د خپل د مشرتابه په امر باندې هغه د تاسو سره شریکوم چې تر ټولو اول ته په تیرا میدان کې مسلسل جرګې وشي یوه جرګه ده په شروبار کې وشي یوه ده په کمبار کې وشي بله ده په ملکدین کې وشي او بله ده داشنده په سرحګیل کې وشي مشترکه غونډې جرګې ده وشي دویم تجویز مې دی چې تیرو خلک ته د شرمامات دپاره باقاعده دا د لار بوغ بازور د بار بوغ بازور او د پیر مینه بازور ده تزیاتي د غم او د خفګان دپاره بند کړي دا د بند کړي بشیر محمد ته خفه شي بله د دې نه پاسه د شیر محمد دپاره د هغې پاس یو بل لای عمل تیار کړي یوه غټه جرګه ده وکړي بله خبره څلورم تجویز مو چې کوم دی د تیرا میدان نه که یې متعامر و د تیکهکار بحال نه شول کوم دا فیصله وکړي ټول اپوزای را راپورته شي او د اسلام آباد په طرف چې لنګ مارچ وکړو ټول پښتانه تاسو ته په انتظار دي ټول قومونه تاسو ته په انتظار دي صرف د تاسو د ودرېدلو او تاسو د جرأت خبره ده د شیر محمد قاتل هغه مخکې وویل چې په کوم ریاست کې قاتل د معلوم نشي د هغه قتل کوونکی د هغه قاتل چې کوم دی ریاست دی هغه پارلیمنت دی د هغه عدالتونه دي او د هغه صوبایي وږی تږی حکومت دی او ورسره دلته کې دا برګیج دا میجر دا بریګیډیر چې کوم دی د شیر محمد قاتل دی اور سره دلته کې زموږ چې کوم تعلیم بند شوی دی د یو کول نه دغه ماشومانو هغه ثابته بند شوي دي یو نوم کول یې ضایع شو د هغې دپاره ده صوبایي نمایندګانو کسان رالګلي دي هغه د یو سره مشوره وکړي او باقاعده د تعلیم ده ته بحال کړي او دلته کې د تعلیمي نظام ده ته بحال کړي او د دغې جرګې نه ده دغه څو تجویزونه پوسټ کړي چې باقاعده د موږ سکولونه ده پاکستاني فوج پرېږدي او باقاعده مسابقې راته کلو کړل شي د ټولو ډېره زیاته مننه تشکر زه ده خپله خبره په د یو شعر سره راغونډوم پښتونه ترانې جلندري رانه اوده کړې پښتونه ترانې جلندري رانه اوده کړې د شین بیرغ ستا په وطن څه ټلې ونه کړې زما د کور په لاره کې یو تور سړی ولاړ دی